دا ویډیو خاص کر هغه کسانو لپاره کوم چې خپل موبایل اپلیکیشن نه پاکستان ته روپۍ لیږي. کله چې تاسو سعودي عرب نه پاکستان ته پیسې لیږئ نو تاسو ته د ریال ریټ چې دی د دې تاسو ته ډېره غټه مسله وي چې د ریال ریټ چې دا به موږ څنګه معلوموو. کله چې تاسو میاشت پوره شي او د میاشتې نه وروسته تاسو پاکستان ته روپۍ لیږئ تاسو ته ډېر غټ مشکلات چې د ریال ریټ چې دا به موږ څنګه معلوموو. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو په سعودي عرب کې کوم بینک نه هم پیسې لیږئ تاسو ته به د هغه بینک ریټ چې دی هغه به تاسو ته مختلف ښیي. دا ویډیو خاص کر هغه کسانو لپاره کوم چې خپل موبایل اپلیکیشن نه پاکستان ته روپۍ لیږي. نو څنګه به د موبایل سکرین ته او پریکټیکل طریقه به تاسو ته زه ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او که دې پیج باندې تاسو نوي یاست دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو لپاره راوړو. ښه ملګرو ټولو کې اول به تاسو خپل کوم پلی سټور چې دی دا به اوپن کړئ. پلی سټور چې کله تاسو اوپن کړئ نو بیا دې سرچ کې به تاسو ورکړئ ریمیټنسز انفو. کله چې تاسو اوپن کړئ نو دا یو اپلیکیشن دی دا به تاسو سره اوپن شي. د دې د لوګو چې دی تاسو وګورئ صحیح ده دا بیا تاسو اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړه داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي دا به اولنی کنټري کې تاسو ورکړئ سعودي عربیا او سیکنډ کې به تاسو ورکړئ پاکستان او بیا دا نیکسټ چې دی دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ داسې یو 15 اپشن چې دا به تاسو سره نورې کولاو شي. بیا تاسو ته فرست نمبر باندې ښکاري ویو ریټ دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ دا به لږونه پروسس کې دا چې دا به کولاو شي. نو دې کې تاسو کتلی شئ چې په سعودي عرب کې کم بینک دی د هغه بینک ریټ په تاسو ته د ګنټې حساب سره ښیي. مطلب چې کم اپډیټ کېږي ورسره هغه به تاسو ته ښیي. نو دې کې تاسو فرست نمبر باندې وګورئ اس ان بي کم بینک چې نیو د هغې ریټ چې دی هغه 74.550 دی او دا یو ورځ وشوله چې دې کې ریټ نه دی بدل شوی صحیح ده. د برق ریټ تاسو وګورئ دا یو غنټه مخکې اپډیټ شوی دی صحیح ده 74.439. دغه شانتې تاسو ټیک مو وګورئ بیا موبایل وګورئ بیا لینما وګورئ بیا انجاز وګورئ بیا ارپی وګورئ او کم بینکونه چې دي مطلب ویسټرن یونین شو اس ټي سی پی شو په سعودي عرب کې کم بینک چې دي د هغې ریټ په تاسو ته د ګنټې حساب سره ښیي چې کم کې اپډیټ شوي دي او تاسو ته به ټولو کې ښه ریټ هم ښیي. مطلب چې کم ټولو کې ښه ریټ وي نو هغې نه تاسو بیا پاکستان ته ښه په اسانه طریقې باندې روپۍ لیږلی شئ. او دا ویډیو چې دا ډېره زیاته معلوماتي ده دا ټولو مسافرو سره لازمي شی چې ټولو ته پته ولګي او دې کې بیا ریټ ګوري او پاکستان ته روپۍ لیږي.